اکابر مشایخ هغوی دلته تشریف فرما دي مانه وروسته به انشاءالله ډېرې علما تاسو ته بیانونه کوي زه د وخت په مناسبت سره په خپل عنوان او موضوع باندې څو معروضات ګزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله محترمو دې وخت کې تاسو په پوره دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی عالم کفر د وسایلو استعمال کوي د طاقت استعمال کوي د میډیا استعمال کوي محترمو د هغوی د هر څه مقصد زما استاد د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدارسو مساجدو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی د هغوی سره میډیا نشته دی لیکن نن که تاسو دلته وګورئ الحمدلله دلته قرآن هم موجود دی دلته اسلام هم موجود دی دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانوونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان هم موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بېللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز حضور انشاءالله ټول ملګري انشاءالله دا ما نه واړه وخوئ که د بله م واړه وخم محترمو دیني مدرسې دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي دا د قرآن د حفاظت قلاګانې دي دا درسګاهونه دا دیني مدرسې تاریخ گواه دی د دین ټولې شعبې د ځان سره ژوندۍ ساتلي دي چاهے هغه شعبه د جهاد ده چاهے هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده چاهے هغه شعبه د تصوف ده چاهے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده دیني مدرسې د دغه ټولو شعبو دپاره د مور حیثیت لري دا د مور کردار ادا کوي د دې وجې نه زموږ نه ستاسو ذمواري ده چې نن هر ملګری د خپل ځان سره دا عهد وکړو دا عزم وکړو چې حالات هر څنګه وي مشکلات هر څومره وي خو موږ به خپلې دیني مدرسې حوالې ساتو انشاءالله حضور انشاءالله او محترمو دا 1400 کاله تاریخي تسلسل دی زه هغه تسلسل که شروع کړم دا ثابت صفه نه تر دارالعلوم دیوبند پورې د دارالعلوم دیوبند نه تر اوسه پورې شاید هغه تفصیل 3-4 غنټو کې ختم نشي د دې وجې نه زه هغه تفصیل ته نه ورځم صرف په 3-4 اشاراتو باندې اکتفا کوم تاسو وګورئ 1857 جنګ ازادي دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ خونین انقلاب دی دغه جنګ ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو دغه جنګ ازادۍ کې د مسجد او مدرسې تقدس پامال شوی وو دغه جنګ ازادۍ کې منبر او محراب شهید شوي وو دغه جنګ ازادۍ کې د مسجد هغه مینارې په ځمکه راغورځېدلې وې الله اکبر دغه مقدس او پاکې نغمې خاموشې شوې وې طالب سره بخاري په لاس کې وه د بخاري استاد لاشې انګریزانو ونو ته ځوړند په ګولو پړاو کړی شهید کړی وو طالب سره ترمیزي په لاس کې وه د ترمیزي استاد لاشې انګریزانو په اور د پاسه سوځولی شهید کړی وو طالب سره هدایه په لاس کې وه د هدایې استازۍ د تورو تنبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېروو یو طرف ته طالب هرالو زمانه سبق درسګاه به زه کېږي یو طرف ته 4.5 لکه شهیدانو د انتقام او پور مطالبه فرض وه یو طرف ته د مسجد او مدرسې تقدس بحالول دا مسلمانانو ته چیلنج و په دغه وخت کې دغه انګریزانو د دنیا عیسایي مبلغین یهودي مبلغین هندو مبلغین دعوت لله ورته ویل راشئ دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کړي هغه د اسلام نه متنفره کوي د هغوی ذهنونو ته شکوک او شبهات وردننه کوي هغې ته زهر وردننه کوي په دې وخت کې په اسلام او قرآن باندې اعتراضات شروع شو تحریرا شروع شو ځای په ځای میلې ولګېدې د مناظرې مباحثې میدانونه ګرم شو او یقینا په دغه حالاتو کې د چا ذهن ته دا خبره نه راتلله چې په دغه بني صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي
شي چا ذهن د خبر نه منله چې د دومره مضبوطې منصوبه بندۍ نه بس د مسلمانانو په دغه حالت کې په دې بر صغیر کې به د مسلمانانو دین ژوندی څنګه پاتې شي دلته به مسلمان په خپله عقیده او نظریه مستحکم څنګه پاتې شي دلته به مسلمان څنګه پاتې شي لیکن مسلمان دوره نن هم تاریخ اوچتګه قسم دی تاریخ نن د دې خبرې ګواهي ورکوي که کله تاسو هم تاریخ اوچت کړو بیا به ستاسو دل او دماغ هم د دې خبرې ګواهي ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف ده حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دیني درسګاه دا یوې دیني مدرسې کړی و چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي محترم هغه یو مدرسه وه یو درسګاه وه دیني د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه یو استاذ ناسو ملا محمود نامې وه یو شاګرد ناسو محمود نامې وه چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن رحم الله په نامه سره پېژني نن ټوله دنیا په هغې ګواه ده هغه یوې درسګاه نن د دین ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي دی آبادې ساتلې دي دی تر تازه ساتلې دي نن ټوله دنیا د دې خبرې اقرار ته مجبوره ده هغه یوه درسګاه مدرسه وه د امت ته مفسرین ورکړي دي محدثین یې ورکړي دي فقها یې ورکړي دي غازیان یې ورکړي دي مجاهدین شهیدان یې ورکړي دي خطیبان یې ورکړي دي مؤلفین مناظرین محققین مصنفین یې ورکړي دي نن ما ته په دغه بني صغیر کې چې صحیح عقیده ساتو ما ته د الحاد نه پاک عقیده ما ته د شرکیاتو د نه پاک عقیده ما ته د بدعاتو نه پاک اعمال کو په صحیح نهج باندې لګیا یو بیا محترمو ما ته د بني صغیر دغه مسلمان د هغه درسګاه احسانمند دی محترم او دا حقیقت دی قسم دی زه غلو نه کوم دا حقیقت دی نن که زما ستا دین ژوندی دی تهذیب هم ژوندی دی دا د دې دیني درسګاهونو دا د دې مدرسو دا د دې اهل حق علماو برکت دی لاړ شئ تاریخ اوچت کوي کومه معاشره کې چې موږ ته خپل تاریخ راښیي چې کومه معاشره کې دیني درسګاهونه ختم شو دا د قال الله قال رسول دا ګلشنونه شړ شو ختم شو کله اهل حق علما په کومه معاشره کې ختم شوي دي حق بیانونکي ژبې کله بندې شوي دي د تاریخ راښیي موږ ته دغه قومونو دغه معاشرو خپل دین او تهذیب کله هم ژوندی نه دی ساتلی دا د بغداد حالات زموږ او ستاسو مخې ته دي د بغداد د مسلمانانو علمي مرکز او علمي ښار و د پوره دنیا مسلمانانو په بغداد فخر کوو دا بغداد خپل علمي مرکز ګڼو لیکن دغه بغداد د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب ورنه دیني مدرسې واغستې دا درسګاهونه یې ورنه ختم کړل اهل حق علما یې ورنه ختم کړل حق بیانونکي ژبې ورنه بندې کړلې نن تاسو هغه بغداد ته ورشئ یا خو دغه بغداد د پوره دنیا مسلمانانو خپل علمي مرکز ګڼو فخر یې پرې کوو یا نن چې هغه اهل حق علماو مدارسو نه محرومه شو دغه درسګاهونو نه محرومه شوی دی نن ته ورشه هغه خلک مسلمانان دي خو د اسلام نه ډېر لرې پاتې دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاته مولادي په خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي زه بغداد ته لاړم د بغداد د مسلمانانو حالت مې وکتل د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتلې د هغوی دیني مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي ویل هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتلل دا پته نه لګېده دا خلک مسلمانان هم دي وکړی دي ویل ما یو چا نه تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی دلته چرګیرې وي پګړۍ وي اوږدې اوږدې جامې اغوستې وي ځکه هلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ږیره خرولي برېت یې خرولي انګریزي اختان یې جوړ کړي پین سټ اغوستې ټای لګولي پته نه لګي دا سره مسلمان هم دی وکړل د دې وجه نه محترمو مسلمانانو وروڼو یاد ساتئ د خپلو بچو په ذهنونو کې د رسول الله صلی د سنتو اهمیت کېنوي ګورئ نن به تاسو د رسول الله صلی الله سنت تل کوي پرې پرېږدئ دا ږیرې به ختمې کوي دا پګړۍ به لرې کوي دا مسنون لباس به ختم کوي ذهن کې په زړه کې به یو درد در سره وي چې ما سنت پرېښی دی ګناه کار مې کړی دی ستا په زړه کې به درد کم از کم موجود وي لیکن دا یاد وساته را روان نسل به دې سره بلکل ناشنا او نابلده پاتې شي
اب پیژنیم نه دا بیا دی بچو په ذهنونو کې رسولت او اهمیت پیدا کوي دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او ژوندۍ ورخایي په خپل عمل او خپل ژوند سره ورته ورخایي د صحابه کرامو ژوند ورخایي دا وی تذکرې دې بچو ته وکا بچو ته خپل اسراف ورخایا بچو ته خپل اکابر ورخایا بچو ته کله فیسبوک او د فلمو دنیا او د دنیا مور خایا مراد شیخ الاسلام فرمایي ویل ماته یو مدرسه راوښوده چې د هلته لاړ شه پلانکي هغه کې یو مدرسه شته دی هغه پخواني اثار پکې شته دی ویل زه لاړم ویل مدرسې ته چې راغلم ویل واقعي دلته څه نه آثار موجود هغه محترم صاحب یې ګیره وه دلته چا ګیرې نه وې پوره بغداد کې سپین ګیری و ویل ما ورسره ملاقات وشو تفصیلي ګپ شپ مې ورسره ولګېدو ویل کله چې واپس راغلم ویل هغه سپین ګیري عالم ډېر زیات وچړل دا ګیرې په اوښکو باندې لنده شوله بیا ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی و مونږ بغداد والا ناقدري وکړله رب رانه هغه نعمت واغستو نن په سرو سترګو ژاړو خو هېڅ په لاس نه راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو دغه نعمت اوس تاسو ته درکړی خبردار تاسو یې ناقدري به نه کوئ ورنه رب به له تاسو نه مو اخلي بیا به تاسو هم زمونږ په شان په سرو سترګو ژاړئ خو هېڅ په لاس نه ورسي قدر به کوي انشاءالله ټول ملګري انشاءالله محترمو دې قدردار خپل بچي دې ته راولېږئ دا بچي معلمان جوړ کړئ قاریان حافظان جوړ کړئ ګورئ بچي دنیادار جوړول دا هېڅ کمال نه دی د رزق والا الله کړې ده وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ستاسو دې نوښار کې چیلنج کوم ما ته یو سپی څوک راوښیي چې د لوږې د وجې نه مړ شوي ما ته الله تنبیه راکوي وارننګ راکوي خبرداری راکوي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره اے انسانانو ویښ شئ بیدار شئ د غفلت شکار کیږئ مو د کیږئ ما ویښ شئ رب تنبیه درکوي ډېر لوی تباهي او هلاکت در پسې را روان دی بیدار شئ د خپل ځانونو او د خپل اهل و عیال دغه تباهي او هلاکت نه بچ کړئ د روژې نه مخکې تېر روژې نه ډېره مخکې زه بلوچستان کې وم څو ورځې جلسې پروګرامات و هلته وم کوټه کې یو ځای کې یو ډېر لوی اجتماع وه د ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب هغه بیان کوو دی په دې خپل بیان کې زمونږ د دې بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکول ویل ده په خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی اربپتي دی ماشوم یې و چې سکول کالج کې داخل سبقونه ورباندې ویل دنیا پیسې پې ولګوله بهر ملک ته ولېږو د بچې مې ډاکټر شي اعلی ډګري حاصله کړي لکونو کروڑو روپۍ پې ولګولې ځان ستړی کړو ډېره موده تېره شوله هغه بچی ډاکټر شو ویل په کومه ورځ چې وطن ته واپس راتلو ویل دې پلار یې په دې ورځ دومره انتظامات کړي وو استقبال خوراکونه روټۍ انتظامات 10 کروڑ روپۍ صرف په دې یو ورځ لګولې ویل اسلام آباد د ایرپورټ نه چې په کوم ګاډي کې راتلو ویل زه هم ورسره په دا ګاډي کې موجود وم د مفتي صاحب ویل موږ لا کلي ته نه یو رسېدلي وطن دې بچي دې پلار ته په دا ګاډي کې داسې دا مخ راتاو کړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو پلار یې ورته ویل بچه ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو په تا لکونو کروڑونو روپۍ ولګولې ما خو په تا تعلیم حاصل کړو ته ډاکټر جوړ شوې ته ظلم دې راسره وکړو هغه پلار ته نه و پته دغه بدقسمته بچي ځنکدن شروع اته نه و پته نن د دومره لوی سفر نه پس واپس دا بدقسمته بچی به کور ته مو نه رسېږي نن د ژوند او زندګۍ دغه ورځ د ده په لاره باندې به خم کېدونکي ویل په دا ځنکدن کې د پلار ته دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب راونه ښودو کله دې آخرت راونه ښودو کله د رب سره زما تعلق جوړ نه کړو کله د قرآن سره زما تعلق جوړ نه کړو بابا زه اوس لږ ساعت بعد د دلته نه ځم د قبر تیارو ته به ورځم د قبر وحشتونو یوازې والي ته به ورځم بابا د قبر فرشتې به زما دغه ډګرۍ نه بلي زما دغه ډګرۍ به سر ته به کار نه راځي بابا زه به اوس هلته قبر کې هغه فرشتو ته څه جواب ورکړو ویل هغه بچي خپل پلار ته ځنکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو وفات شو
محترمو دا بچی درته بیا رزن کدن په وخت کې ګیله ونه کړي ولري درته حشر په میدان کې بیا آواز ونه کړي او بابا ته زما څنګه بابا وي پلار وي تا د دې 2 ورځو ذلیلې دنیا لپاره د دې 2 ورځو خوشحالۍ لپاره زما د ټول عمر آخرت تباه کړو دا د ټول عمر د خوشحالونو بابا نن د تا له وجې نه محرومه شوم هلته درپسې اخري آواز ونه کړي بابا ډېر لوی جرم دی رسلو ګورئ موږ دا درته نه وایو چې تاسو بچي ډاکټران مه جوړوئ تاسو بچي انجینران مه جوړوئ دا هر څه جوړ لیکن دا درته ضرور وایو دا بچی اول یو صحیح مسلمان ضرور جوړ دا اول دې درسګاهونو ته راولېږه دې جومات مدرسو ته راولېږه دې علماو سره کښېنه وه دلته قرآن ور زده کړه دلته راول د ذهن تر د دماغو تر قرآن دغه نغمې ور دننه کړه اول دغه بچی ته ذهن جوړ کړو بچی ته مسلمان دی بچی ته د الله بندې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی بچی زمونږ د پاره د ټولو نه اول قرآن دی زمونږ د پاره د ټولو نه اول رب دی زمونږ د پاره د ټولو نه اول رسول الله دی بچی ټوله دنیا پرېښودل مونږ د پاره به اسان وي لیکن د الله یو حکم پرېښودل د رسول الله یو طریقه قربانول دا په هېڅ ماحول کې به زمونږ د پاره جایز نه وي دې بچي ته اول ذهن جوړ کا بچی ته مسلمان یې زمونږ مقصد آخرت دی اصل کورم آخرت دی دا دنیا زمونږ هغه ضرورت دی دا دنیا زمونږ عرضي کور دی بچي ته دا ذهن جوړ کا بچی ته مسلمان یې د دې نه پسې که هر څه تلېږي هر څه جوړ ستا په خبره او دویم نمبر محترمه دا دیني مدرسې دا زمونږ ستاسو په تعاون باندې آبادې دي د دې آباد ساتل دا زمونږ ستاسو فریضه ده دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودل کېدو 1866 کې حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي نور الله مرقده 10 اصول ورته وضع کړي هغه 10 اصولو کې یو اصل دا و ویل دا مدرسې به مونږ د سرکار د تعاون نه ازادي ساتو مونږ به دلته د سرکار تعاون نه قبلو د بل چا ماتحت کوو نه ځکه هغوی ته پته وه حکومتونه د بېدینه خلکو لاسونو ته راغله اوس که مونږ د دیو په تعاون سره دا چلو بیا خو به دا د دیو ماتحت کوو بیا خو به نصاب راته دیو جوړوي نو دیو به څه جوړوي مونږ تاسو د سکول کالج یونیورسټو ته ورشئ دا مسلمان ملک دی الحمدلله لیکن څه وجه ده یو مسلمان بچی دلته په دې مسلمان ملک کې به د ادارو کې 14 کاله تېر کړي 14 کاله نصاب لوستو نه پس د عقیدې ختم نبوت ونه پېژني د اسلام بنیادي او اساسي عقاید ونه پېژني د 2 منټه د الله په وجود د چا سره خبرې نشي کولی زه د سکول کالج یونیورسټۍ د اهمیت نه انکار نه کوم ما ته احساس دی هغه ضرورت دی زموږ د معاشرې لیکن ګیله خامخا کوو ولې یو مسلمان بچی په مسلمان معاشره کې لوی شوی بچی د مسلمان مور په غېږ کې لوی شوی بچی د دې ادارو ته راشي 14 کاله دلته تېر کړي نصاب ولولي د 14 کاله بس دی په خپل مخ د رسول الله په سنت ګیره باندې بیا شرمېږي دی د رسول الله په سنتو باندې بیا شرمېږي دا د مسلمانانو په تهذیب او کلچر باندې بیا شرمېږي دا د مسلمانانو په ثقافت باندې بیا شرمېږي دا د کفر په لحاظ په لباس باندې د هغوی په طور طریقې باندې د هغوی په کلچر او تهذیب او ثقافت باندې بیا دا بچی د هغوی په رهن سهن باندې د هغوی په طور طریقو باندې دغه بچی فخر کوي په دې کې دا تبدیلي ولې راځي دا محترمو د هغه ماحول او نصاب سره د دې وجې نه زموږ کافرو فرمایلي وو ویل مونږ به دا مدرسې د سرکار د تعاون نه ازادې ساتو مونږ علما به فقر و باقي تېرو مشکلات به تېرو تکالیف به تېرو مونږ به ګزاره کوو لیکن دا نصاب به آزاد ساتو دا به د چا ماتحت کوو نه او الحمدلله د بری صغیر د علماء دیوبند بچو تر اوسه پورې مشکلات برداشت کړي دي تکالیف برداشت کوي د مهنګایۍ په دغه دور کې هم دوی په 15-20 هزار روپۍ تنخواه گزاره کوي لیکن الحمدلله د مدرسې منبر آزاد ساتلی دی محراب آزاد ساتلی دی دغه د مولا ژبې آزاد ساتلی ده دین په خپل اصلي شکل کې ساتلی دی او انشاءالله قیامت کې صبح تک دیو به د قیامت د سبا پورې د هر جبر او ستم مقابله وکړي لیکن د دین دغه جنډه به په هر قیمت بلند ساتي انشاءالله حضور انشاءالله دیني مدرسو تر اوسه خپله ذمه داري ادا کړې ده او په احسن طریقې سره ادا کوي الحمدلله
نن هر ملګری په دغه مجمع کې په دغه پنډال کې خپل ځان سره احساس وکړي د خپل زړه کې د ځان سره سوچ وکړي ما تر اوسه د مسلمان کېدو په حیثیت سره خپله ذمهداري څومره ادا کړې کوم نه ده ادا کړې نن د خپل الله سره هم دا عهد وکړي د خپلو علماو ته هم دا ډاډ او اطمینان ورکړي مولانا صاحب دا دین زموږ شریک دی دا قرآن هم شریک دی دا مدرسه او درسګاه هم شریکه ده ما نه تر ننه پورې کوتاهي شوې ده انشاءالله نن نه پس به زما نه کوتاهي نه کېږي نن نه پس به زما تنخواه کې زما کاروبار کې زما په زمینداره کې به ستا مدرسه ما سره پوره شریکه وي انشاءالله العزیز دوی سره به کوو تاو ملګرتیا به کوو ورسره ملګرتیا به ورسره د پیسو کوو زموږ خلک چې راشي پښتانه جومات ته مدرسې ته موږ خپل مولوي صاحب قاري صاحب ته دوا شروع قاري صاحب مولوي صاحب الله تعالی دې کامیاب کړي ډېره دوا درته کوو نو چې تم دوا کې هغه هم دوا کې بیا تا هغه کې څه فرق شو ته پیسې راوړه د ضروریات پورې که دوا به دی درته وکړي د پنجاب ته به تاسو تلي نه یې تلي د تبلیغي ملګرو نه تپوس وکړي دوی به درته ووایي هغه پنجابیان وي که نه ته ورشه هغه غریبانو مونځ هم دغسې حال دي روژو یې هم دغسې حالت دي بد کار کوي زه د دې ستاینه نه کوم لیکن ته ورشه دغه یو 5 کارخانې فکټرانې چلېږي وجه څه ده هغوی خپل مدرسې خپل مساجد خپل علما خپل قاریان خپل حافظان د مالامال کړي دي زموږ پښتنو باره کې به مشهوره ده که نه وایي پښتون 100 رکعته نفل کې خو 5 روپۍ د الله لاره کې نه خرڅ کړي هلته تا بله ورځ ما ملګرو سره ګپ لګوو ما ورته ویل کراچۍ ته لاړ شي پنجاب ته قسم دی هغوی مدرسو کې پریجونه نه وي دا د ګډانو چیغو د غوښو نه ډک وي نو دغسې مو ورسره ګډان چې دي مدرسو تړلي وي ورسره روزانه مونږ KPK ته راشه مړه ټول کال تېر شي دا منظر مونږ کله ونه ګورو چې زموږ پښتنو هم کله ګډ چغې راوځي دا به طالبانو ته محترمو د خپل خزانې کلاو کوي بلې خلکو دا د ځان سره شریک کوي تنصر الله ینصرکم تاسو که د الله د دین مدد وکړئ رب به فرمایي زه به د تاسو مدد وکړم دغه رب د ځان سره شریک کا په دې خپل کاروبار کې په دې خپله زمینداره کې په دې خپله تنخواه کې دا خلک د ځان سره شریک کا زړه کې دا ووایه دا د الله حصه و زه دې ورته ورکوم انشاءالله رب به درته په دغه تنخواه کې په دغه کاروبار کې به درته رب برکت واچوي انشاءالله شریک کوو زما ډېر ملګري دي پېښور کې یو ملګري راته یو ځل ټلیفون وکړو ما ته ویل ستا بیان مې اورېدلی و تا ویلي و چې الله ځان سره شریک کړي ما ته ویل شریک کړی مې دی اوس 3 میاشتې زه مستقل دغه مدرسو علماو ته ورکوم ما ته ویل کال نه دی پوره شوی زما کاروبار ډبل و زما د کنټرول نه بهر دی نشم کنټرول کولی تاسو شریک کوئ بیا وګورئ یو کال یې وکړئ روزانه ماهانه سالانه بیا که تاسو تاوان شوی راشه زه در سره پوره کال جوړم منم کوو به ټول انشاءالله بیا چې د قیامت په ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویلی شو د الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم زما عملونه کمزوري وو لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته فخر دی کله چې دنیا کفر راجمع شوې وه دا دیني مدرسې دا درسګاهونه دا اهل حق علما قاریان حافظان یې کمزوري کول الله پیغمبره ما هغه وخت کې د خپل بچي د خولې نوڼۍ راغستې وه ما د دیو سره شریکه کړې وه ما د دیو د ځان سره پکې شریک کړی و الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو الله پیغمبره هغه وخت کې ما دغه کربوړي کردار نه و ادا کړی چې پوکیې کول د اور د تیزولو کوشش یې کوو بلکې هغه وخت کې ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې مخلوقه کې به اوبه راوړې په اور به ورشیندلې چا ورته ویل لاسکې اور خو به دې نه مري او ورته ما ته پته ده چې اور به دې نه مري لیکن زه سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپله نامه شاملول غواړم الله پیغمبره زما ایمان و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا مدرسې دا قرآن دا دین دا ګیرې او پګړۍ او شملې دا به د قیمت د سبا پورې وي دا څوک نشي ختمولی دې د ختمولو سوچ لرونکي انشاءالله دا به خود به خود ختمېږي زما رب به نشان عبرت ګرځوي لیکن د الله پیغمبره زه هغه وخت کې د کربوړې په ملګرو کې نه وم زه د هغه مارغه په ملګرو
کې ما الله پیغمبره کله چې خلیل الله د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د وخت د نمرود د ملګرو په صبر کې روم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې روم ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو دغه جابرانو دغه مدرسې او درسګاه د جومات او خانقاه د ګیرې او پګړۍ او د شملې د دشمنانو صبر کې روم ولاړ زه ستا د دغه وارثانو د اهل حق علما قاریان حافظان چې د زمانې ظلم جبر یې قبول کړی و مشکلات یې قبول کړی و پیغورونه یې قبول کړی و په دغه مهنګایي په دور کې یې په 10-20 هزار تنخواه باندې ګزاره کوله د الله پیغمبره زه ستا د دغه وارثانو سره په دغه ټاټ او چټایي ولاړم الحمدلله ودرېږو به انشاءالله دوی سره به ملګرتیا کوو انشاءالله تعاون به کوو ورسره وعده ده ما سره نه صحیح ووایي واده ده یو هغه اراده وي تبلیغانو ملګرو سره چا اراده لیکل کس پاسو د ارادې نوم ورله یو څه لفظ ورته ویل امیر صاحب هغه چې لیکي او ځینه هغه ولیکه نو هغه نه واده خیم ان الله د کان مسؤوله کوم په باره کې چې به رب تپوس کوي تپوس به کېدی شي هغه واده چې ما سره څوک کوي چې انشاءالله د مدرسې سره د ټولو مدارسو سره د علماو سره به ملګرتیا کوو په هر ډګر به ورسره ولاړ یو دا درسګاهونه به آباد ساتو دا به په خپل تنخواه کاروبار زمینداره دوکانداري کې د ځان سره شریکوي انشاءالله هغه ملګري چې واده کوي ما سره دواړه لاسونه اوچت لږ یې پوره اوچت کړي پوره دغسې ونیسئ لږ ساعت دا واده دی انشاءالله لاس مخکې ته کوي لاس اوچت کړي دغسې دا واده دی انشاءالله نه نه اواز را سره په زوره کوي واده دی انشاءالله واده دی انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله